ازبکستان ته د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند سفر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړی پلاوی د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 4مه نیټه له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته په 2 ورځني رسمي سفر ولاړ. د اسلامي امارت پلاوی ته د تاشکند نړیوال هوایي ډګر کې له رسیدو سره سم د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال محترم جمشید خوجایوف د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي محترم اسمت الله ارګاشیف او په ازبکستان کې د اسلامي امارت سفیر محترم شیخ عبدالغفار بهر له لوري د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي تود هرکلی وشو. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ د اسلامي امارت لوړپوړي پلاوي د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال محترم جمشید خوجایوف سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا او همداراز په افغانستان کې د ازبکستاني پانګوالو پر پانګونې خبرې وکړي. ازبکستاني لوري له کابل سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته چمتووالی وښود او ویل چې غواړي په همدې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې ګډ سوداګریز زون رامنځته کړي. په دغه زون کې به د جلغوزیو او پنبې د پروسس فابریکې، د بسته‌بندۍ او لوجستیک مرکزونه او د ځینو خوراکي توکو د تولید کارخونې جوړې شي. همداراز ازبکستاني لوري د دغه لیدنې پر مهال په افغانستان کې د صنعت، سیمنټو تولید او نفتو او ګازو د اکتشاف او استخراج په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال یې د پانګونې طرحو هرکلی وکړ او له خپل لوري د بشپړې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. د کب میاشتې په 4مه نیټه مازدیګر مهال د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند او محترم جمشید خوجایوف په مشرۍ د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ترسره شوه. د دغه غونډې پر مهال د کابل او تاشکند ترمنځ په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له ازبکستاني لوري وغوښتل چې افغانستان ته د 1500 کیلو وولټ برېښنا مسي او افغان شاس پروژې عملي چارې ژر پیل کړي. محترم ملا صاحب همداراز د کابل او تاشکند ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه له ازبکستاني لوري وغوښتل څو د ازبکستان مرکزي بانک له لوري د بانکي انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. تاشکند له کابل سره د بانکي سکتور د ظرفیت لوړونې په برخه کې همکاري وکړي. په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د دواړو هیوادونو له ملي پولي واحدونو څخه استفاده وشي. په سرحد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګمرکي سیستمونه ژر وصل شي. د ګډ بازار لپاره د توکو په انتقال کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. د افغان سوداګرو پر وړاندې سوداګریزې اجازه نامې له منځه یوړل شي. هغوی ته د ویزې د ورکړې په برخه کې سهولتونه رامنځته او د دواړو هیوادونو ترمنځ د هایدروکاربنونو او کانونو په برخه کې شوې توافقنامې عملي شي. ښاغلي جمشید خوجایوف په ذکر شوو برخو کې د ازبکستان له لوري د پوره همکاري ډاډ ورکړ او ویل تاشکند په ټولو اقتصادي برخو کې له کابل سره د ګډ کار کولو لیوالتیا لري. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کب میاشتې په 4مه نیټه ماښام مهال د ازبکستان له لومړي وزیر محترم عبدالله عارف اوف سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د شوو توافقنامو پر عملي کولو خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال د اسلامي امارت بهرني سیاست په اشارې سره وویل د ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو په اړه د اسلامي امارت سیاست بې طرفه او د نه مداخلې پر اصولو ولاړ دی او له دوی څخه هم د اصل ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د نشه یي توکو د کار، تولید، کارول او قاچاق پر ضد جدي مبارزه کړې او ګاونډیو هیوادونو ته د هغه د قاچاق مخنیوی کړی دی. اسلامي امارت ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو ډاډ ورکوي او له دغه هیواد څخه دوی ته کوم تهدید نشته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ او سړکونو پراختیا مهمه او اساسي موضوع وبلله او ازبکستاني لوري ته یې بلنه ورکړه څو د مزار شریف هرات او له هغه ځای څخه کندهار ته د اوسپنې پټلۍ پروژه کې چې ازبکستان له ایران او چین سره نښلوي او همداراز د سالنګ لویې لارې دوهم تونل چې د سیمې په ترانزیت کې اساسي رول لري پانګونه وکړي. د دغه لیدنې پر مهال د ازبکستان لومړي وزیر عبدالله عارف اوف له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ او ویل ازبکستان د تاشکند او کابل ترمنځ د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ د پراختیا په موخه له ټولو شریکو شوو طرحو ملاتړ کوي او د عملي کېدو لپاره به د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه خپل کار ته دوام ورکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپل سفر په وروستۍ ورځ د کب میاشتې په
15 نیټه په ازبکستان کې له مشت افغان پانګوالو او سوداګرو سره په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې وکتل. محترم ملا صاحب د اسلامي امارت له لوري افغان پانګوالو ته په ټولو برخو کې د پوره همکاري ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې په افغانستان کې د انرژۍ، کانونو، کرنې، ترانسپورت، زیربنا، مخابراتو، ټکنالوژي او روغتیا ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې پانګونه وکړي. په ازبکستان کې مشت افغان پانګوالو او سوداګرو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا ملاتړ وکړ او هر پانګوال له 10 څخه تر 100 میلیون ډالرو پورې په افغانستان کې پانګونې ته چمتووالی وښود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کب میاشتې په 15 نیټه په تاشکند کې د افغانستان سفارت له نوې ودانۍ څخه لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب د سفارت مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په پوره حوصلې او پاملرنې سره د هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته له رسمي 2 ورځني سفر وروسته د 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 15 نیټه ماسپښین مهال کابل ته راستون شو. محترم ملا صاحب په کابل نړیوال هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه سفر له لاسته راوړنو ډک وباله او ویل چې په مختلفو اقتصادي برخو کې له ازبکستاني لوري سره ګټور مجلسونه درلودل.